د سرور کونین د مدینی منوری د جانان خوبی ډیری دی من جمله داغین یودری بیانو ما یودری خبر تکم دوره بس سرور کونین د مدینی منوری جانان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان والے انسان نے استاسو لے سڑی یو گلاس اوبدر کی گلاس یو گلاس اوبدر کی چیدہ پدی محل پدی خلق و تقسیم کی چیدہ کم جماعت کے ناس کی مال یو سڑے یو گلاس اوبرا کی اور آتے ہوئی چیدہ پدی خلق و تقسیم کے دا گلاس اوبر ناغا دے طول خلق و ترسیدی شی حال جواب رکھے نشی رسیدی امدغ رنگ یو گلاس یو لپو بد مدینی منوری جانان توڑان شولی او صحابہ کرام دا مدینی منوری دا جانان سر سوار نسودی سو صحابہ دی جی یو روایت کے سوار نسودی بل روایت کے پینزل نسودی پینزل سو صحابہ کرام دی سرور کونین سرا او پدی پینزل سو کسانو کے چوبر جمشوی نو یو لپوبتی جوڑ شوی نو سرور کونین تے پیش کے اس جو عام سڑے مات یو لپوبرا کی جیرہ مولانا صرف دا پدی خلقو تقسیم کا اگر 100% دا یقین لری چھے دے دا کا نشی تولے ذہنی طور دی خبر ادھا تیار نہ دے دا صحابہ دی عقیدی تو گورا سمرخ کلی عقیدی وے سواری کونین دا مدینی منوری جانان تے اوبر اوڑان کی آقا مولا جلال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا آگے ابو کلاس کی خود دا مدینی منوری دا جانان جلاب محمد رسول اللہ دا قطد ملو موجو بلو لگے خلاص ہوا ہے اللہ اکبر اور آگے گلن غوری سرور کونین پا کلاس مبارک کی خود ابو موجو ابو جی یو لپوبو سو کسانو ترسولی صحابہ کرام سوار لسودی صحابہ کرام جی سوار لسودی ابو یو لپدی دا مدینی منوری جانان پا گلاس کی خود لو نسروری کونین دا گتو دا ملنو بجاری شولی پینزل سو صحابہ کرام پا بوبان مار شولا تاسو ما طرف تا متوجی ہے تو متوجی نہیں اشکر دا دی گورو کلا دا متوجی نہیں متوجی اگر سڑے چی دا سے مخا مخدارک پوری چی دا خود حضور ذکر روان دے دا خود سرور کونین ذکر روان دے ما تا مگو رہی دا حضور دی خبرو تو گو رہی دا سرور کونین دی کمال تو گو رہی دا دنیا تا ثابتول پکار دی چھے عام خلقوں کے اوپر پیغمبر کے فرق سمرہ دے پیغمبر خوڑیر لو انسان دے دا ما استاد پیغمبر مثل کو پنبیوں کی نشتا دا شرق نوالا تر غرب پورے دا جنوب نوالا تر شمال پورے دا دے مقدس مکی تمام محدثین تمام مفسرین تمام مجتہدین تمام شیوخ دا ٹھول مدارس و خلق
علماء طالبان دا ټول دنیا یو نیم عرب مسلمان چې راجمه کې د یو صدیق اکبر مقام ته نرسي اواز مين رانغه پیغمبر خو لوی سره خو پریزا پیغمبر ته خو د سره څوک رسیدي نشي چې په سرور کونین د چا ایمان دی داغه ایمان ته څوک نشي رسیدي چې په سرور کونین چا ایمان وروړي دی داغه دا مقام او مرتبه ده امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ تو خبر لکھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دور دے امام جلال الدین سے ورکوٹ دے سڑے دے چسل کاله به مالګه روټي غره روټي داغه د پیزار د سماولو بم جوړ نشي داغه د پیزار د سماولو بم جوړ نشي د لوی خلقو لوی خبري د خيستو خلقو او چې چا جواب راکړي خو دې دواړه جهان خيسته د خيستو خلقو د درنو خلقو درنی خبری او د سپکو خلقو د دې بدا جوابی ده د لوی خلقو د درنو خلقو د خوګو خلقو او د سپکو خلقو سپکی خبری دی عرب وی لوخی نا آغا سے تویگی چی لوخی کسم پراتے وی لوخی نا آغا سے تویگی چی پا لوخی کی وارا بول پراتی داغی نا بدا گنگی بوی روچتی او چی پا بوتل کی او شیشہ کی دی خوشبو دی ڈا ککڑی وی او پا 1000 روپے او پا 2000 دی آغستی وی او مجلس ته ورننوږي نو شیشه یو ده هغه شیشه ده او دام شیشه ده او چې دننه کوم سیس پروت ته کار پاګه کې دی د مسلمانۍ د مولاتو جامع خو مونږ ټول چولې دي اصل شیشه دی هغه دننه دی هغه څه شی دی هغه ذات د محمد رسول الله دی ټول صلی الله امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ اخبل دور خلافت کی دو خبر بدر دو خبر خیر دو او ذہن پہ کلو کے دا کرامت ویستا ولی کرامت دا قرآن نا ثابت نہ دے کہ سوک جواب را کے خودے دی دین و دنیا خیستہ کی او چې دا دومره سر خو دی او جب نه خو دی دله د خدای د ویلو توفیق ورکی کرامت قرآن نه ثابت دی ټول او ثابت دی ولی ثابت دی کرامت ثابت دی ولایت ثابت دی دا قرآن نه ثابت دی دا موږ سنیانو د خپل ځان سره منشور نه جوړ کړي اور نظم خدا نے خپل دستور جوړ کړي دي هغه قرآن چې په سرور کونین نازل دي او هغه احادیث چې د سرور کونین په زبان راغلي دغه زمون دستور دي یاره خدای خو مدینه دنیا خسته چې چا سبحان الله وي اراده ګورو اوري عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ پر تاریخ الخلفاء کی ددی خبر ذکر کئی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی شریف کے دا منبر شریف دا پاسا ناستے خطبہ لولی صحابہ ہوتا صحابہ کرام تا خطبہ لولی حکیم صاحب
पर दे दौरान के इमदादुल्लाह हसीन से इमदादुल्लाह हसीन खोत पर गौर इम्तियाज से रसूलुल्लाह मुबारक अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर द पास तशरीफ फरमा दे दास नजर वाशो आवाज को या सारियतु अल जबल या सारियतु अल जबल सारिया खरतशा साहबा किराम हैरान शुल सारिया कम दे सारिया खोड़ी पर मुहिम तले दे जिहाद मुहिम बांधे अल्लाह दे फलस्तीन मुजाहिदीन फतह वर्की या रसूल अल्लाह अराबे गुलुन हो रही सवारी कौन मदीनी मुनव्वरी दे जाना नशकान हो रही दौरान खिताब बेफरमल सारिया सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन सोच के प्रेवतल सारिया खुनिश्ता अखोडीर और विश्व तले दे पर जिहादी मुहिम बाने तले दे साहबा किराम खपलो की सोच के देशी दबाने दे अमारत बोझ रागले सलोर 50 गवर्नरानी सलोर 50 गवर्नरान द उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तकरीर खत्म शो सहाबा किराम ददीद उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु न चापे रशवई या अमीरुल मोमिनीन या अमीरुल मोमिनीन ए मोमिनानो मुशरा ताजो दे तकरीर दौरान की आवाज़ों को या सारियतु अल जबल न पदे दौरान की उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया दादा मौज़ मादरब मा मेलदा दादा मौज़ मादरब मा मेलदा पदे मा को सबोज न रागले ये जमा दिमाग बिल्कुल बराबर दी सोना दे तेरे दिली सारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे जिहादी मुहिम न वापस रागे जिहाद न वापस रागे तो अमीरुल मोमिनीन सैयदुना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरबार के हाजिर या अमीरुल मोमिनीन ज़पा निहावन क्यों निहावन द मदीनी मुनव्वरे सुमरा लरी दे स्वार लसव मिला सुमरा लरी दे स्वार लसव मिला लरी दे ज़पा मैदान जंग क्यों कुफार सर मिन खुद के गिरो मा मैदान तक गुशेवे नागहान अस्तासो आवाज रागे सारिया गरतशा मादा आवाज मा यौदम शात घर तरफ ते गरू शा तरफ ता आगे घर त में मंड की घर सर तो और सीदम द आगे तरफ न यो लोय हमला रवाना खद चितासु मात दा खबर उकला देखियो तो खबर वो रही दिमाग को लो साथी खबर द नहीं रनशी
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی دے او ساریه چې دی هغه په نهاون کې دی سوار له 100 میل لري دی د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا عقیده وا ما طرف ته متوجی د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا عقیده وا چې دا صحابي زما اواز سوار له 100 میل کې اوري سبحان الله وای کم سترګې چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پسترګو لګي دلی وی هغه سترګې به څومره خسته وي هغه سترګې به څومره خسته وي د حضور مبارک د سترګو نه کشش راخ کړي دي د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سوار له 100 میل کې او ناف مسجد نبوی کې دی او پسوار له 100 میل کې ساری ولیدو او بیا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا عقیده ده چې دا ما پسترګو کې دا طاقت شته چې د سوار له 100 میل کې سړې لیدې شم دا هم د سرور کونین صحابی دی چې زه په سوار له 100 میل کې سړې لیدې شم دا صحابي په سوار له 100 میل کې زما आवाज اوري سوار له 100 میل کې زما आवाज اوري او دومره قدر کار دی شاکیده غواړي څه شي غواړي جی عقیده غواړي دا تناسی مخامخ موبایل تا ګوري اوس په موبایل دی عقیده برابر ده په موبایل دی ایمان مضبوط ته او داوی چې موبایل دروغ نه وای لاری دنیا کې دې زوی پلان رور ناشته او په ویډیو کال ور سره خبره کې زما په خبر لکه چې تاسو نه پوهیږئ ہوئی گئے پا ویڈیو کار وسر خبری کے تھی وینی یا اووے ہو یا نووے پا ویڈیو کار چو وسر خبری کے تھی وینی ستا آواز اوری پا دید ایمان مضبوط تے اصل کی زمون ایمان پا موبائل دے اور دا سنیان ایمان پا محمد رسول اللہ دے د سنیان ایمان په محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دے چې ته د موبایل په ذریعہ باندې هغه یورپ کې ستا بچی په ناروے کې ناسته په انګلند کې ناسته او دې نه وینو ستا आवाज اوري او دا موبایل د سکرین صفا ده که د حضور سینه صفا ده د محمد رسول الله سینه مبارکه خسته ده د سرور کونین جناب محمد رسول الله د صحابو نظر تو ګورا اور میرے پورے کورا دے ګلونو دا یو خبر ووري سرور کونین جناب محمد رسول الله چې د حضور مبارک نوم وره څنګه بوي اسه کله شانتی زوی نه ګنا پکشتا تیز وای صلی الله علیه و آله وسلم امتیان الغورین سرور کونین تا یو لپو براوڑان شدی تاجدار حرم پینزل سو صحابہ کرام بو بانی تلنگمات شولا او بو مغشان جاری دی
پنزل سو صحابه کرام و بوس کلی او بختمی نو دا یو لبو بیلکو دا دریابو آواز را نوے دا چه زمان ستا پلاس کیوی خلپ دا که دا حضور لاس لو رسیدی نو دریاب دے که دا حضور مبارک لاس لو رسیدی بیا دریاب دے سروری کونین دا مدینی منوری دا جانان شقانو غورین تندر چی کس نور تندر نیولیو کل دا سپوگمیت تندرو نیسی و کل نور تندرو نیسی نو داغه دا پارا عقاید و جہان بموز کو نور تندر نیولی حضور مبارک داغه دا پارا موز کو صلاة کسوف صلاة کسوف من بیکو چه دا نور تندر پیگی دا مدینه منور جانان پخپل جماعت کی تشریف فرما دے یو دل بیا سبحان اللہ ہوئے تاسو نندر گیلا منی نندر یاد خفائے سمرا گھنٹا عداد کرا غلی استادو دخلین آواز سبحان اللہ نرا کی یو دل سبحان اللہ ہوئے بڑھ شیمانا دا مدینی منوری جانان مانزت بلا دے دا منظر پٹین کی دوران نماز حضور علیہ السلام مانزر تلوالارو جی یو قدم عقائد و جہان اڑان دیکھا چه اڑان دیکھا تو لاس مبارکی دا سو چک لاس مبارکی او سه شعر اونی ہوا او بیائی پری خودو سه شیط الاس ورواچو او بیائی پری خودو بیخبل حالت کی پماندود ریدلو دا مدینی منوری جانا چی مل ختم کرلو صحابہ کرام دا مدینی منوری دا جانان نچا پی رشوئی یا رسول اللہ قولو اے صلی اللہ جو بھی ہوا ہے دا مدینی منوری دا جانان صحابہ کرام تپوز گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاسو دے مادر پٹین کے دالاس داسو چٹک بیا مخکتک داسی چلو دا مدینی منوری جانان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دوران نمام نظر پہ جنت الگی دلو نظر میں کم جو لگی دو جنت حکیم سے تے جواب رکھو دی ہمارے جواب نہ رکھی دل چل لو دی خیر ہے پنجاب تنزدی دی دل پختونو ہے نظر میں پہ جنت البان الگی دلو جنت کی نیجی گونچی ہوئی دی تو غنچا راز وڑن دوا نماغ غنچی تا لاس وروبت کی چروی شکو لاس میں والا یوڑو کچھر ما دغا غنچا را شکا ولے او دنیا کی متاسو تا خوراک دا پارے خیوے تر قیامت پوری بدغا غنچا شا ختم کڑی نوا